تازه او ډیر دقیق خبر. امرالله صالح له ولسمشر غني نه غوښتنه کړې چې خوشحال سادات د کورنۍ چارو وزارت وزیر وټاکي. د چې امرالله صالح ولې دغه اقدام کړی دی، ولسمشر غني څخه یې څه غوښتنه کړې ده، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. په دې وروستیو کې کابل ښار کې نامنۍ غلا، لنډغري او امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، ان تر دې چې تېره ورځ د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښار په زړه کې موټر بم برید وشو چې نوموړی ترې روغ ووت، خو یاد برید کې تر 500 عامو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. له هغه نه وروسته امرالله صالح له ولسمشر غني نه غوښتنه کړې چې خوشحال سادات د کورنۍ چارو وزیر وټاکي تر څو روان وضعیت سنبال او حالات کنټرول کړي. د چې امرالله صالح ولې خوشحال سادات ته د دغه وزارت د ورکړې وړاندیز کړی دی، لا تر اوسه معلومه نه ده. تر دې مخکې داسې اوازه وه چې خوشحال سادات له پخوانۍ دندې نه چې د کابل ښار یې ډېر ښه مدیریت کړی و هم امرالله صالح په اشاره لرې شوی دی. دا چې ولسمشر غني د امرالله صالح د دغې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي تر اوسه لا معلومه نه ده. یادونې وړ ده چې خوشحال سادات یو پوه، نظامي او په هیواد مین او د کار جنرال دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله پامان.